د ننګرهار په خیریه ولسوالۍ کې د ثواب خیریه بنسټ لخوا د سید جمال الدین افغان لیسه کې د فوټبال د لوبغالی جوړ او د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د خیریې د پوهنې امریت ته وسپارل شو. د یاد بنسټ مشر سید عتیق الله پاچا وایي د لوبغالی د 10 میاشتو په موده کې د 80,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی دی. میدان تقریبا موږ د 9 یا 10 میاشتو نه د کې کار کوو او نن دا تکمیل شو. پرون تکمیل شو، نن غواړو چې معرب ته په رسمي توګه وسپارو. په دې باندې تقریبا 80,000 ډالر خرچه راغلی ده او دا خرچ زموږ د اتحادیې چې دغلته موږ د دې هغه لوګو ورکړې ده، په دې کې موږ 6 کسان کار کوو او دا 6 کسان چې څومره پیسې موږ د کې خپل امکانات وسنجو او کال کې څونه پیسې یو ځای کړل به یو چاته ورکو، خو دوی نه دا خواهش کوم چې دا خو ساتي. د خیریه ولسوالۍ د پوهنې امیر فضل الرحمن نوښت وایي چې اړوندو کسانو ته به سپارښتنه وکړي څو له لوبغالي څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. موږ دلته د زراعت کمیټه لرو، موږ دلته په مکتب کې مختلفې کمیټې لرو. زراعت کمیټه مجبوره او مکلفه ده چې د دې به حفاظت کوي او دا د موږ ملي شتمني ده او د دې به موږ په کلکه باندې دا کوو. بل خبره دا ده چې زه په خاص ډول د ننګرهار خلکو ته او په عام ډول د افغانستان ټول مسلمان نجیب او قهرمان ملت ته زه دا بلنه ورکوم لکه چې څنګه د خیریې خلکو د معرف سره دغسې مرستې شروع کړي دي، دوی د هم دغسې کار وکړي چې تر څو پورې موږ د یو باکیفیته معرف خاوندان شو. بل پلو د افغان سید جمال الدین لیسې مدیر نعیم خان وایي په درسي مهال شاګردانو ته یوازې د سپورت ساعتونو کې اجازه ورکول کیږي چې په لوبغالي کې لوبې وکړي. د سپورت په ساعت کې د دیونه د شاګردانو استفاده کوي، په درسي ساعتونو کې تر استفاده نشي کولی او نه اجازه ورته ورکول کیږي. د یاد لیسې شاګردان هم د لوبغالي ته خوشاله دي. موږ په ډیر خوشاله یو، ډیر د احساساتو وخت دی زموږ چې موږ ته داسې یو لوبغالی جوړ شو. دا میدان موږ ته د نیکونو د وختو راپاتې دی، دلته به زموږ نیکونو فوټبال کولو پخوا او اوس د هغوی پل موږ نیولی دی، اوس پکې فوټبال کوو. دا میدان زموږ نه ډیر خراب شوی و مګر بیا موږ پکې فوټبال کوو. د دغه ټولنې نه موږ ډیر منندوی یو چې موږ ته میدان جوړ کړ، موږ ته د فوټبال زمینه برابره کړه. چې د معرف په برخه کې سپورت ته باید ډیره توجه وکړي. هغه شاګردان چې مکتبونو ته راځي د سپورت د لارې تشویق کړي چې راشي ورزش وکړي، هم ورزش وکړي او هم خپل تعلیم مخته ویسي. او د هغه د پانګوالو څخه مې دا هیله ده چې ځوانان په دغې واسئ چې د دې ورزش د لارې د نشهیي توکو څخه وژغوري او نشهیي توکو ته د پای ټکی کړي. د ثواب خیریه بنسټ د مشر په وینا چې له دې وړاندې هم په بېلابېلو برخو کې له زده کوونکو سره مرستې کړي دي.